د افغان ځوانانو لخوا پاکستان ته تاریخي ماتې د فاینل ګټل او د افغانانو غبرګونونه افغان لوبډلې پاکستان سر پورته کولو ته پرې نه ښوده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان 19 کلنو کرکټ لوبډلې د درې اړخیزې لوبلړۍ په پایلوبه کې پاکستان ته د 22 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د روانې لوبلړۍ پایلوبه په خپل نوم کړه. افغان لوبډلې لومړی توپوهنه ترسره کړه او سیالي لوبډلې ته 251 منډې هدف ورکړ. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې پاکستاني لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په زیان سره ونه شو کولی چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د افغان لوبډلې څخه یې دویمه ماتې وخوړه. یادو سیالیو کې افغان لوبډلې 2 ځلې پاکستان ته ماتې ورکړه. جنرال موبین لیکلي د پاکستان پر خلاف د افغان لوبډلې ستره بریا مو مبارک شه. د پاکستان پر ضد د افغان لوبغاړو جوش او جذبه د ستایلو ده. ژوندي دې وي د کرکټ اتلان. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب زتران لیکلي آفرین ځوانانو، یوه بله ویاړلې بریا د افغانستان په نوم. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې په درې اړخیز سیریز کې پاکستان ته ماتې ورکړه. ابدالیانو وروسته 19 کلنو یو ځل بیا ثابته کړه چې افغانستان داسې استعدادونه لري چې نړۍ کې له هیچا کم نه دي. یوازینی ضرورت د سمې ټاکنې یعنې حقدار ته سپارل، ښې لارښوونې یا روزنې دي. جان آغا بهار لیکلي یو څه چې واقعا ماته خوښي او سکون رابخي هغه د پاکستان شرم، ماتې او ټیټې سترګې. دا که په هر میدان او هره برخه کې وي او داسې شیبې خو بیخي خوند کړي چې موږ یې مات کړو. برای ډیر مبارک. افغانستان دې په هر میدان نه او تل سرلوړی وي. جعفر هاند لیکلي مبارک شه وطن. افغانستان بیا پاکستان ته ماتې ورکړه او دا ځل یې په فاینل کې مات کړل. په 2 اونیو کې 2 ځلې ماتول. افغانستان د 19 کلنو لوبډلو د درې اړخیز سیریز کپ وګاټه. مننه ځوانانو. ایمل پسرلي لیکلي ټولو ته دې مبارک وي. په دې سیالیو کې ځینې نوي غمي افغانستان وموندل. لږ نور کار چې په دې لوبغاړو وشي دوی هم سر ټیټ کړي، زیار وباسي او خواري وګالي. د افغانستان کرکټ راتلونکی به انشاءالله عالي وي. سید شینواري لیکلي خو چې زمریان دي نو بې سیاله به خود وي. افغان 19 کلنو د پاکستان او متحده عربي اماراتو په ماتولو درې اړخیز سیریز وګاټه. میلیونونه واره مو مبارک شه. کولی شو چې یو با تجربه روزونکی ورکړو، خو که لوبغاړي دغسې تورغوږ ذمهواري یې نه شو اخیستی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.